زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. د کراچۍ په مرکزي زندان کې وروستۍ لیکنه. په زندان کې د استخباراتي ادارو سره 3 ځلې خبرې اترې. نن ورځ د سپتمبر 14مه نیټه ده او ملګرو راته د لیدنې پر مهال وویل چې سترې محکمې دې ضمانت منلی دی. فکر مې وکړ چې دوی زما د خوشي کېدو په بدل کې څومره بدې موخې لرلې، خو الله همت راکړو. هر ډول تکلیف مې ومانه، خو د دوی ظلمونه مې ونه منله. زندان ته یې له راوستلو وروسته باید په 15 ورځو کې دننه محکمې ته وړاندې کړی وای، خو زما لومړنۍ قضیه ډیره ځنډ شوه چې بیا 1.5 میاشت وروسته یې د کلفټن د تروریزم محکمې ته وړاندې کړم. کومې محکمې چې پر ما شوي ښکاره ده چې پولیس یې د ایالتي یا فدرالي حکومت له اجازې پرته نشي کولی. خو دلته کیسه سرچپه ده او محکمه شوم. محکمې ته د تګ سره سم مې په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو لکه څنګه چې پولیسو د ایالتي او فدرالي حکومت اجازه یې نه درلود، نو زما قضیه یې راټوله نه کړه او ضمانت مې رد شو. بیا مې په ستره محکمه کې غوښتنه وکړه. په سبا یې پریکړه اوروله چې د لیدنې خط راغی. ما فکر وکړو چې کورنۍ به مې وي چې لیدنې ته به د ایالتي وزیر په مرسته راتلل. کله چې ورغلم نو معلومه شوه چې نور څوک دي. ما له هغوی د نوم او آدرس پوښتنه ونه کړه ځکه اړینه مې نه ګڼله. هغوی وپوښتل اوس څه ډول احساس کوي؟ مغزه دې ځای ته راغلی او که نه؟ ما ورته وویل چې زما مغزه خو پر ځای دي، څه بې ځایه خو نه دي چې ځای ته دې راشي. هغوی وویل که ضمانت دې ومنل شي نو ته به څه وکړې؟ دا خبره یې په داسې انداز کې وکړه لکه ضمانت چې د هغوی په لاس کې وي. ما ورته وویل چې زه به هماغه کوم څه مې چې مخکې کول. د ظلم په وړاندې چوپ نشم پاتې کېدی چې همدا راته زما دین، قوم، تاریخ او روایات هم وایي. په سبا یې محکمه وه، خو بیا خبر شوم چې سترې محکمې مې ضمانت رد کړی، چې دا زما د قضیې د حیرانتیا خبره وه او د سترې محکمې لخوا د ضمانت نه منلو څخه وروسته مې هم وکړه. که رښتیا ووایم د دې پریکړې په اورېدو ډیر ناهیلی شوم. کله چې بیرته زندان ته راوستم نو یو ساتونکي ته یې ورکړم او په بنده کوټه کې یې واچولم. زیات وخت به مې کوشش کاوه چې په لاره غلی او ځان ته لاړ شم. په جومات کې مې لمونځ کاوه خو اجازه یې نه راکوله. یوازې د جمعې لمانځه ته یې 6 میاشتې وروسته اجازه راکړه. په کومه ورځ چې ضمانت مې رد شو هغه د روژې اوله ورځ وه. د روژې اوله ورځ خو هسې هم سخته وي او محکمې ته به هم ډیر تلو راتلو. سخته ګرمي هم وه. زه ډیر تږی وم نو جومات ته راغلم، لمونځ مې وکړ او خدای ته مې یوازې دا وویل چې ته په هر څه ښه پوهیږي، زه ستا په رضا خوښ یم. دا کار مې په لومړنۍ محکمه کې د ضمانت له رد کېدو وروسته هم کړی و چې ناهیلي او د روژې ستړیا مې سمدستي ختمه شوه. زما له مذهب سره مینه د دې لپاره هم وه ځکه چې ډیری وخت مې په داسې وختونو کې ګټه هم لیدلې وه. کله چې دې په دې باور وي چې یوازې یو ذات دی چې ما ویني او هغه به مې هیڅکله یوازې پرې نږدي. له روژې وروسته په جون کې مې بیا څوک لیدنې ته راغی. ما ته معلومه وه چې څوک دی. کله چې ورغلم نو ومې لیدل چې پلار مې دی، خو چې ورسره مخ شوم نو راته یې وویل هغه میلمنو سره وګوره. 2 سړي وو،
چې یو یې ډګروال و او یوه ښځه وه چې د ISI کومه رئیسه وه. دلته زموږ بحث ډیر خوندور و. ما هغوی ته ټولې ستونزې ور په ګوته کړې. هغوی مې پلار له ډیره اسماعیل خان نه راغوښتی و. ویې ویل موږ یوې سودا ته راغلي یو. هغه دا چې که ته ولیکې چې ما PTM پرېښود نو موږ به تا سمدستي خوشي کړو. ما ورته وویل چې زه دې ته حیران یم چې تاسې دا څه ډول خبره وکړه. که چیرته ما داسې کول نو په اوله ورځ به مې کړي وای. هغه ورځ چې تاسې په ما ظلم او زیاتی وکړ او هیڅکله به یې هیر هم نه کړم. ما زیاته کړه ټول هغه معلومات چې د ورکو شوو کسانو یا هغه چې نور ظلم پرې شوی وو ما د بل چا پر ځای ستاسو ادارې ته ورکړل ځکه چې موږ له تاسو هیله لرله. خو تاسې ما سره څه وکړل؟ زه یې اوس ستاسو مخکې وایم چې نور مې د دې هیواد لپاره هیڅ هیله نشته، بلکې ویریږم چې زما غوسه په ټولنیزو پریکړو کې جنجال رامنځته نه کړي. ورزیاته مې کړه قلم ستاسو په محکمه کې دی او دا یو کتاب دی. اوس پریکړه ستاسو چې دا کتاب غټوي او که همداسې یې پرېږدئ. هغوی ناهیلې لاړل. دا هغه وخت چې په زندان کې را سره قاضي طاهر هم و. هغه یې هم ما سره په بنده کوټه کې ساتلی و، خو هغه په بیل ځای کې و او زه په بیل. ما ډېرې غوښتنې وکړې خو نه یې یو ځای کړو او نه یې د لیدو اجازه راکړه. دومره نږدې مو بیا هم په محکمه کې یا کله چې د PTM ملګري راتلل سره لیدل مو. د خبرو اترو دریم وار په سپتمبر کې راغی او دا ځل یې زموږ د کراچۍ د PTM مشر نورالله خان له ځان سره راوستی و. زه او قاضي طاهر د لیدنې لپاره ورغلو. نورالله له ځانه سره د خوراک لپاره هم څه راوړي ول. ما ته معلومه وه چې دوی به څه وایي، نو ډوډۍ خوړل مې غوره وګڼل. بیا مې هغوی ته وویل ما چې د نیولو په اوله ورځ څه ویلي ول 3 میاشتې وروسته مې هم وویل. 6 میاشتې وروسته مې بیا هم همغه دریځ و او اوس 8 میاشتې وروسته بیا هم په خپله خبره ولاړ یم. که 8 کاله هم په دې زندان کې تیر کړم بیا به هم خپله خبره کوم. څو ورځې وروسته یعنی نن په 14مه نیټه زما ضمانت د سترې محکمې لخوا ومنل شو. زندانونه، ظلم، زیاتی، هر څه مې وزغمل، خو له خپل دریځه په شا نشوم.